دا راپور وګوره. دا راپور د یوناما لخوا خپور شوی او په دې راپور کې راځي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 800 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، خو حاکمه ډله د ملکي تلفاتو په اړه خاموشه ده او حتی کوشش کوي چې دا تلفات پټ کړي، ځکه یې په داخل کې رسنۍ سانسور کړي دي چې دا ډول راپورونه خپاره نه کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مدح کوونکی او چاپلوس ملا شیخ ادریس ووژل شو. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زموږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب، پاکې خبرې وکړم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل. د حاکمې ډلې لوړپوړو چارواکو د شیخ ادریس کورنۍ سره د تسلیت په خاطر د کابل نه استازي ولېږل. سراج الدین خاني له طرف پیغام راوړی ده، سلامونه او تعزیت. ټول والله غمجن کم نرده که ښځه ده او په کابل کې د فاتحې غونډې ونیول شوې او خصوصا د جمعیت علماء اسلام ته د شهید شیخ المشایخ الحاج مولانا محمد ادریس تقبله الله د شهادت تعزیت او د تسلیت وړاندې کوو. یعنې د 800 افغانانو وینه ورته بې ارزښته ده، خو د یو پاکستاني ملا فاتحه بیا په کابل کې نیسي. ما د بنجامین فرانکلن په اړه یو مقاله لوستلې وه. هغې به تل دا خبره کوله کوم ملتونه چې خپل ازادي د امنیت قربان کړي په پایله کې به نه ازادي ولري او نه امنیت. او موږ افغانانو هم همدا شی وکړل، خپل ازادي مو د امنیت قربان کړه چې اوس نه ازادي لرو او نه امنیت.